بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زمونږ فیسبوک پاڼه ده شینواری سپیکس، زموږ یوټیوب چینل شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. دا موږ ځکه یادونه کوو چې بعضې خلک ویډیو ډاونلوډ کی او پس د ډاونلوډ نه دا ورسره نه مینشن کوي چې مثلا د چا ویډیو ده، د چا نوم دی. اوس بعضې خلک څومره چې دا ورسره لیوان شته دی چې لیوان لګي بدې بدې لیکنې ورچا کوي، همدغسې ښه خلک هم شته. وایي شو هغه ښه خلک باید هغوی ته معلومات وشي چې دا خبرې څوک کوي. بیا خپله خوښه ده که فالو کوي که نه فالو کوي. هغه بعضې خلک ولا فالو لایک چې دا 10 لکه فالو شي څه، خو موږ د کرکټ شوقیان یو، د کرکټ خبرې کوو او که یو کسي که 10 کسانی که 10 لکۍ موږ به خپلې خبرې خپله تبصره هغه ته سره شریکو. نو راځو دا موږ داسې خلک یو، ګوره موږ غواړو چې تاسو ته امید درکو، تاسو نه امید وانخلو. افغانستان کې هر سړي ته په دې غم کې سندرې ویل خوند ورکوي چې هره بده خبرې دوی کوشش کوي چې داسې کش وله ورکي چې بس تام ځان سره خفه کې ور سړی ورسه همدا شي نه وکړي. نو پرون داسې خبر راغلی و چې د افغانستان د کرکټ مالی ملاتړ د کرکټ ټیم د نړیوال جام دپاره هغه اندوانو چې دی کینسل کوي. ګورئ په قرآن عظیم الشان کې دی یهود او نصوارا چې دی زموږ او ستاسې دوست نشي کېدی. د هغې مطلب دا دی چې هغه انساني اړیکې خو باید هر چا سره وساتو، مګر اعتبار به ورباندې داسې نه کوي د دوی هېڅ پته نه لګېږي. دا در خپله مطلبه پورې یاري پوه شوې د تورو شپو د تیارو یاره او لستوڼي ماره په ټګۍ دې وخوړمه. نو هندوستان سره دا دومره زمونږ د حکومت او چې هر څه پالیسي وه، زه خو اول سر نه ما وې دا غلطه پالیسي ده چې د هغوی طرف ته ورماتېدو هغه د کرکټ ګراونډ به یې را باندې ګران خرڅاوه هغې وخت سره، هوټلونو فیس او هر څه، مګر بس حکومت وي هماغې طرف ته به ورځئ. موږ وی زمونږ دوست دی. نو دوست پته سخت وخت کې پته لګیږي او سخت وخت چې دی اوس په افغانستان کې دی، انشاءالله دا به ډیر وخت نه دا به ختمیږي. نو هندوستان کمپنی وه چې څنګه دغه ولیده موقع ولیده، بس ایسته لاس واخیسته نړیوال جام نه نږدې وختونو کې. او بعضې خبریالان یې وایي دغسې دغه یې ورکوي چې په کرکټ بورډ کې تغییرات چې راغلي د هغې په اساس. ګورئ د دنیا هر کرکټ بورډ کې تغییرات هم راځي. د پاکستان کرکټ بورډ کې دا دی دغه راغی رمیز راجا راغی او د سره به تاسې وګورئ نور خلک هم دی راولي. ځکه اوس مثلا هغه وسیم خان چې دی احسان مانی راوستی و، داسې نور کسان چې د رمیز راجا به بدلی. د هندوستان کرکټ بورډ کې یو وخت کې اډهاک کمیټي راغله، ټول کرکټ بورډ یې ډیزالف کوي. بیا هغې وروسته چې دی دا صرف ګانګولي تقریبا په 2019 کال کې انا پوز لکه هیڅ وکم ورته مخامخ ونه درېده او بس وی ګټله دغه نه د بورډ چیرمین شو د BCCI. نو دا شي نه چې دی کرکټ کې تغییرات راځي، مګر تغییرات چې راشي هغې نه وروسته د هغې دا مطلب نه چې تا د مالي ملاتړ دې دپاره کړی و چې حمید شینواری صاحب به یا هلته CEO وي یا به دغه راشد خان زموږ کیپټني، نو تاسې به مالي ملاتړ کوئ چې نه وروره it's not about just راشد خان. اوکې دلته مکمل ټیم دی. که یو راشد خان په یو راشد خان باندې خو موږ نړیوال جام نشو ګټلی. دا درته زه وس نه وایم په یو پلیر باندې چا نړیوال جام ګټلی. تا سره باید همیشه کم از کم په T20 کې 2-3 داسې بیټسمینان چې هغه تا ته 2 کسان خو چې ریګولر سکور کوي او تا سره چې څومره ډیر میچ وینرز وي هماغونه ستا چانسز زیات وي. نو موږ باید کوشش وکړو چې زیات نه زیات میچ وینرز چې دي دا دغه کو پیدا کو او د خپل کرکټ ته پرمختګ ورکو. راشد خان صاحب زموږ بهترین سٹار دی، مګر که هغه کیپټن نه محمد نبی دی، که محمد نبی نه سبا به بل څوک وي. نو زموږ کرکټ داسې نه دی لکه د زیمبابوې کرکټ، لکه د آیرلینډ کرکټ، ایون سریلنکا هغسې فینس دغه ورک شوي. ټیم یې وګوره 40 کالو راسه دی، څه توری دومره خاص نه دی، خراب دی په حالاتو کې. موږ خپل فین لرو، مونږ کتونکي لرو. زمونږ کتونکي صرف په دغه کې نه دي په مار د سوي چې په افغانستان کې پاکستان کې هم لرو. مونږ چې څومره هلته افغانان لرو هغوی په نیټ کې ګوري، په تلویزیون یې ګوري. همداسې هندوستان کې ډېر زیات موږ د کرکټ
دغه لرو خواخوږي لرو او کتونکي لرو مینوالي لرو. دلته په امریکا کې لاس انجلس کې زموږ د کرکټ ټیم دی افغان سوپر سٹار چې زموږ میچ خلک کتو ته راځي هغه والله دا خو ډیر خطرناک چکی وای دا ډیر زبردست لوبه کوي ویسټ انډیزیانو ته خون ور کوي. نو زموږ کرکټ داسې نه دی چې دا ما خو مخکې ویل چې چا مونږ ته خیرات کې را کړی دی دا مونږ په خپل خوارۍ ګټلی دی او انشاءالله دا به مخکې پرمختګ کوي. راځم د هندوستان هغه $2,15,000 ګوره $2,15,000 په نړیوال جام کې هیڅ شی نه دی هیڅ پیسې نه دي. انشاءالله په نږدې وختونو کې به کرکټ بورډ به اناونس کړي تاسو ته معلومات وشي. یو څوک تاجک رور دی په دغه کې ترکیه کې داسې ما ته خبر راغلی دی هغه دغه کمپنۍ چې دا د هغه داسې کمپنۍ چې هم ټیرونه خرڅوي لکه چې ګروپ اف انډسټریز ده نوم یې ناخلم او دغه غوړي اول دا شینه خرڅوي مطلب 4-5 قسمه پروډکټ دغه کوي هغه کمپنۍ چې دا نو زموږ د افغانستان کرکټ بورډ سره خبرې روانې دي په $4.5 پورې تر څو پورې چې ماته دغه راغلی نو ته $2,15,000 د هندوانو پیسې وګوره او $4.5 د خپل افغان او سړی چې دی تاجک ته دونه په کرکټ نه پوهېږي خو د کرکټ مینوال دی او د افغانستان دغه پرمختګ غواړي. سپورټس کې ګوره مختلف قسم خلک دي بعضې خلکو سره پیسې هغه تورې پیسې سپینۍ مکمل مختلفې طریقې خلک ورکې شته او بعضې خلک د زړه نه غواړي چې راشي هغه سپورټس یا دغه ته کنټریبیوشن وکړي. نو دنیا کې چې تا سره اوس مثلا یو سړی سره $10 میلیونه $10 میلیونه هغه د پاره $4 لکه داسې شو لکه $40 نو دا هغه د پاره هیڅ شی نه. نو سپورټس مګر دې کې فایده دی چې اوس نړیوال جام دی هر میچ خاص انډیا سره چې زموږ میچ هغه به انشاءالله 1 بلیون نه زیات ویور لري. پاکستان سره میچ کې به هم همدغسې حالات دي. دا باقي میچونه چې دی بنگلاديش سره هم کې زیات کتونکي ولري خو دا 2 میچونه چې دا خو ماته معلومات دی چې انشاءالله دې کې به زموږ ویورشپ بلین نم زیاتې ځکه د پاکستان خلک یې ګوري د افغانستان د انډیا هم ګوري د انډیا والا خو پاکستان سره ورانه ده هغه به غواړي چې مونږ یې وګټو. نو اوس به پته نشته چې اوس به څه حالت وي ځکه چې هغوی دپاره سلسلې بدلې دي مګر د انډیا کرکټ هغه فینس چې دی خو به غواړي چې موږ وګټو. نو هغه به هم په دې چل کې زموږ د کرکټ میچ ګوري ICC ته معلومات کیږي چې د افغانستان ټیم ویورشپ لري. اوس هماغه میچ چې دغه د هندوستان او د آیرلینډ نو دومره خلک یې نه ګوري ځکه آیرلینډ دومره کمپیریټیو بنوي. نو خبره ده چې زموږ ټیم ښه کمپیریټیو ټیم دی او بل تاسې په ما خو تاسو ته مخکې ویلي په IPL کې ګورئ 115 140 ټارګټ نه چیس کیږي دونه مشکلات ورته خل کیږي. نو دا هغه پیچونه دي چې دی باندې ورېږي ابھی تو پارټي شروع ہوئی ہے دی کې به نور گیمونه په دې پیچ باندې کیږي را روان 15 ورځې په دې پیچونو او بیا چې کله ICC موږ نړیوال جام ته وردغه کیږو نو راشد خان مجیب نبی دا درې موږ سره بهترین سپینران دي. زما په نظر باید موږ 4م سپینم ورخطا کو سپین آرمی وایي شوی چې سم بمباری ور باندې د سپینو کو هیڅ مشکل نشته. سپینر وال غپ نه دی ډیر ګران کار دی. فاست بالر شي کوي یو بال کویکو کی دویم چینج اپ پیسو کی دریم سلو بال باونسرو کی بل چی کټرو کی دغه فاست بالرانو هم دا کار شروع کړي. نو دې په ځای چې زموږ د پاره کوم سپینران مونږ سره دي هغه په ورخطا کا او چې سم پوه شوي معلومات وشي نو انشاءالله زموږ ټیم هم ښه دی مالي ملاتړ چې دی هغه به ډېر زر نږدې وختونو کې ډیر زر مطلب نه یو ساعت دوه یو ورځ دوه کې خو نړیوال جام نه مخکې به تاسې وګورئ مالي ملاتړ به را پیدا شي او زموږ کرکټ به پرمختګ کوي. اوس مونږ کرکټ په کرکټ بورډ څوک نه پیژني زمونږ کرکټ په کرکټ ټیم باندې خلک پیژني. د BCCI د انډیا سټرانګ باډي بورډ دی مګر شاته بیک فوټ اخیستی دی هماغسې ټیم هم بهترین دی بورډ هم خلک پیژني دغه مګر زموږ کرکټ ټیم چې دی هغه خلک پیژني په دنیا کې خلک ورته ایکسایټډ دي او قسم ته غواړي چې د دوی میچونه وګوري. نو مالي ملاتړ به انشاءالله په لاس راځي او دینه بغیر چې دی زموږ ټیم کوشش به وي چې ښه پرفارمنس وکړي. دا کوم ټیم چې اوس سلیکشن شوی دی موږ سره واده شوې ده چې دی سلیکشن کې یو فرق راځي او دا بدلیږي هغه کوم چې د کرکټ بورډ پالیسی دا قانون دی چې یو ټیسټ باید واخیستل شي نو هغه واده را سره شوې ده چې یو ټیسټ به اخیستل کیږي او چې یو ټیسټ واخیسته نو بیا معلومات وشي دا غز او دا میدان چې هر چا پاس کوي بس هغه پاس کوي 20 اوور دی. مګر که انفټ پلیئر هلته لاړی نو په پرون لوبه کې ما جیسن هولډر کوته ټول د خولونه لوندو په بیټینګ کې
نو هم به په بیټینګ کې په خولو کې لامده یاستئ، هم په بالینګ کې کرمپونه به در کې راځي، را پرېوځئ به فیلډ نه بار به نه تښتئ چې هر څوک وتښتېده تاسې د ملت خلکو پوه شئ. دې ځل ته به ګوره خلک ډېر زیات تاسې خراب کړي. نو لوبغاړو نه مهیله ده چې یا اوس نه ځان وپېژنئ چې یاره دا کرکټ کولی شو که نه شو کولی. نو او دې ورلډ کپ نه وروسته به انشاءالله چې کوم پکې وي هغوی نه به که په کلار نه ریټایر کېږي موږ به په زور بس دغه کوو، لکه د کرکټ ټیم د دغه نه به یې لرې کړو. ځوانان چې دي دوی باید پروموټ شي سره د بعضې سینیر پلیرانو. دا میکسچر اف یوت او ایکسپیرینس باید دی. هغه سینیر پلیر چې هغه یو ښه اگزامپل ښه مثالي مطلب دی خپل هم پرفارمنس یې ورکوي، فټنس یې هم صحیح، نو لګیا دی هیڅ مشکل نشته. موږ دا کار نه چې څوک سټاپ کو، ولې بس باید 22 کلن راشي چې پرفارمنس نشي کولی او 28 کلن لاړ شي چې پرفارمنس کولی شي. خبره د پرفارمنس ته فټنس ته چې 28 کلن فټ او پرفارمنس لري دا ښه دی. د 22 کلن نه هیڅ مشکل نشته. T20 کې یو څو کاله به او بیا به خپله دغه کېږي ختمیږي. نو مالي ملاتړ را پیدا کیږي. په دې خبرونو باندې غم مه کوئ. دا خبرونه خلک راواچئ بس یو سسپنس او یو شی کریټ کی او درز غوبل شروع کی. کرکټ بورډ دی اوس راځي مثلا د کرکټ بورډ دغه سره به ورانی فضلی صاحب سره ګوري هر انسان چې دی هغه بعضې نقایص لري، موږ هم لرو. انسان مکمل نه دی، پرفیکټ ذات چې دی مکمل هغه رب العالمین دی. انسانانو کې مشکلات او نقایصي هغې نقایص ته به ګوري چې یاره فی الحال د وخت او د شرایطو سره دا ښه دی او که د په ځای اوس داسې کس راشي روره پګړۍ درته والي طالب راغی کېناسته په دې ځای باندې او په کرکټ نه پوهېده او نړیوالې شورا چې دی هغه وکوته نو بیا خو کار خرابېږي. نو خبره دی نه چې جس پګړۍ خو خیر دی هغه ښه شی دی په اسلام کې، خو خبره ورته کوم چې هغه کس چې نه پوهېږي نو چې نه پوهېږي په کرکټ باندې هغه راشي که داسې کس چې په کرکټ پوهېږي. نو که ستا مثلا یو چا سره په یو شي باندې شخصي اختلاف وي، اوس موږ په یو شي باندې نیوکه کوو د فضلي صاحب چې یاره دغه شی صحیح نه دی کړی، هغې باندې کار وشي، واده را سره وکړي چې یاره په دې کار کوم او انشاءالله وبشي. نو بس صحیح ده که نه همدغه شی مونږ غواړو. مونږ خو د کرکټ پرمختګ غواړو. مونږ سره چې څوک مخامخ کینی اوله پوښتنه دا ده چې ته د کرکټ تخریب غواړې که د کرکټ پرمختګ. نو که د کرکټ پرمختګ غواړې چې کوم شی پکې غلط هغه باید صحیح شي. مونږ خو چې مثلا غوښته یو وخت چې فرهان کسکر یوسفزی به لاړ شي موږ به چیرمین سو مثلا، خو د فرهان کسکر نه خو اوس چې کوم مثلا دا که مونږ راشو دا خو ګوره د طالبانو وخت کې چیرمني دونه ګران کار نه ډېر اسان کار و. داسې خلک پکې مونږ پېژنو ټاپه مونږ هم پېژني چې بس یو خط ته لدر کې چیرمین بشي. خبره د دې نه ده مګر که موږ چیرمنان شو پوهېږو په یو کار نه تجربه دې نه لاندې هغه مافیا چې ده که نه هغه ټوله مافیا ته کنټرولوي بیا هغه تا په طریقه دی بیا ته کرکټ ته پرمختګ نشي ورکولی. نو چې کرکټ سم رواني سم به رواني که سم نه ته بیا به ګورو بیا به انشاءالله دغه سره خبره کوو. د اسلامي نظام هم دغسې دی چې کار به اهل کار ته ورکول کېږي چې سم کار نه هغه به ډیزالو سي مکمل او بل داسې اډهاک کمیټي به راشي هغه موږ تاسو ته ویلي چې بیا به هر چا انټرویو وشي او مختلف خلک به هایر شي. دا هغه وخت کې چې کرکټ بورډ خپل دنده کې ناکام سو او فی الحال انشاءالله فضلي صاحب کوشش روان کړی دی، خپله برخه کوشش کوي، لږ به ګزاره ورسره کوئ. زه پوهېږم ما خو ورته ویلي مخکې مونږ ورباندې نیوکې کړي دي او په بعضې ځایونو کې چې کوم ځای کې نیوکې ځایي مګر اوس فی الحال حالات داسې دي په دې حالاتو کې همدا په دې پوزیشن کې صحیح دی. ورسره اسدالله خان چې دی کرکټ اپریشن پوهېږي اوس همدا خلک دي په افغانستان کې. نو فی الحال نوي کسان چې دي هغه به وخت سره بیا راځي او باید موقع ورکړل شي او ورکوي به انشاءالله. نو کرکټ بورډ کې هم تغییرات راځي وخت سره، د کرکټ ټیم کې هم د نړیوال جام دپاره انشاءالله تاسې په خپله وګورئ یو څه تغییرات په راشي. اوس راځو د افغانستان انډر 19 ټیم ته. اولنۍ 3 لوبې بایلو دي، بیا 2 ون ډې وګټلې، بیا 4 ورځنۍ هغه یو ټیسټ ورته هغه یې وګټله. کوم بالر چې زما په نظر بلال سمی یو بالر دی هغه پکې ښه وځلېد، یو پکې نوید الحق اظهار الله نوید دی دغسې دا دی دا سپینر دی او یو ورسره یو کوم یو سیدي و هغه پکې سینچري مو والا سلیزه او دویم اننګز کې 50 والا 110 رنز ټارګټ وی اوټ ډیر نږدې ورغله
مطلب بایللی وګټله هغه دی ګوره وستایل شو ښه دی د کرکټ مینوال لري اوس دوی د مینوال ته څوک څه ورکوي خو خپله خرچه کوي خپل ارڅه کوي راشي تا ته هرکلی درکړي نو کوشش ستا ذمواري دا ده چې ته په ګراونډ کې ته د زړه د خلاصه لوبه وکړه د افغانستان ټیم که نړیوال جام کې کوم ښه ټیمونه ماتوي نو صرف په پیشن په وجې چې یاره ښه جذبه ورسره چې یاره زه د خپل وطن ته د خپلو خلکو ته خوشحالي راوړم بریا راوړم که دې جذبې سره زموږ ټیم لوبه وکړه نو زموږ ټیم زه درته اوس نه وایم د سیمی فاینل چانس هم شته ځکه 3-4 ګیمونو باندې به ټیم وځي دویم ټیم به په 3 ګیمونو وځي ښه رن ریټ سره خو هغې دپاره جذبه غواړي مګر که په استعداد ټیم بیلنس خبره شي نو د انډیا ټیم چې دی هغه بهترین دی موږ نه د پاکستان ټیم موږ نه بهترین دی د نیوزیلینډ ټیم موږ نه ښه دی د بنګلادیش ټیم چې دی هغه سره موږ ښه مقابله کولی شو مګر هغې کې هم داسې پلیران دي چې په داسې پیچونو باندې به ستا ټیکنیکل پلیران اوس شاکب الحسن ورسره دی تمیم اقبال ورسره دی محمد الله ورسره دی مشفق الرحیم ورسره دی دا هغه کسان دي چې دا دې کې 2 کسان خامخا تا ته په 40 بالونو 50 رنځې کوي مطلب هغوی 110 140 رنځې کوي هغه بیا موږ دپاره کول ګرانیږي نو تاسو را باید ټیکنیکل پلیرانی او ما پرونم دوست وی هغه ورته وکړه هغه سی خبره ما مخکې ویلي دي اتا ورونه ډیر مهمي پرنچیس کې کستا هغه اول اتو ورو کې اتیا رنځي وشوي نو هغې نه وروسته بیا 15 ورو پورې سنگل ډبل کوشش کوه وکټې ور نه کې او په دې باندې سکور مخکې ویسه د نیکسټ 9 ورو کې که تا رنه بالم وکړو نو 122 رنځې جوړیږي لاس 10 بالونو کې بیا تا سره وکټي بیا ته کم از کم 50 رنځې کوي نو دا راځي 180 په داسې پیچونو باندې 180 رنځې بیخي زیاتې رنځې دي بغیر د شارجا بیټینګ وکټ ته وړه ګراونډونه دي وړه باونډریانې دي په هغې کې سکور های کیږي مګر ابودبی دوبۍ دې ځینو کې چې دی 150 160 بهترین ټارګټ دی مګر دا به هغه ټیم کوي چې پلانینګ سره لاړ شي چې بې پلانه راشي اب خرابېږي تاسې آی پی ایل کې هم ګورئ ډېر ټیمونه خراب شو نو زموږ انډر 19 خپله برخه ښه خواري وکړه 3 میچونه چې دي اول بیلو د سپینینګ مختلفې وکټې دي ځوانان دې نشي دغه کولی مګر دې دا مطلب نه چې دا ځوانان باید اوس دغه ته راشي ملي ټیم ته نه ملي ټیم ته چې ته راځې باید پروسس فالو کړي لیسټ A کرکټ ته ورشي شپږیزه ولوبه یو شپږیزه زموږ داسې پریمیر ټورنمنټ دی چې هغې کې باید ښه پرفارمنس وکړي داسې پرفارمنس نه چې تا مثلا یو میچ کې 50 والا دوه کې هغه نه زموږ دې نه وروسته داسې کسان پکار دي چې ښه ټیکنیکل یو 2 بیټسمینان زموږ داسې پکار دي چې هغه سی سالډ پلیرانی که مثلا ته روهت شرما چې هغه انډیا سره دی ویرات کوهلی دی بابر اعظم رضوان دی موږ سره باید یو 2 داسې پلیرانی چې ښه ټیکنیکل ساوند ښایسته پلیرانی نو د ابراهیم زادران زما په دې ښه راځي او د عثمان غني صاحب دغسې مګر نور زموږ پکار دي ینګسټر دغسې پلیران هم پکار دي چې زموږ مخکې پکار راشي دا ډز والا چې دسم وهه بیا اوچت وهي او آوټ شي دا شي نه ښي دا یو در سره خو دا دومره دغه پکار نه راځي دا دې مي خو هغه دې مي نو انډر 19 به هغه پروسس ته ورځي هغه به فالو کوي او انشاءالله مخکې به راځي بیا به پرمختګ کوي نو دا و د نن دواړه د کرکټ مالی ملاتړ خبرې او د انډر 19 نو انشاءالله غم مه کوئ کرکټ چې دی او ملي بیرغ بیا درته یم ګوره دا زموږ کور کې همیشه ما دې ځای کې لګولی دی دا زموږ په زړه کې دی دا موږ نه څوک نشي اخیستی ښه بېغمه شئ انشاءالله په نړیوال جام کې طالبان هم دونه دغه نه دي سخت نه دي خلک یې په عذابۍ دا خبریالان ورپسې نښتي موزیک حرام دی که نه دی وروره زه خو مفتي نه یم که حرام دی په دې باندې لګیا دی خلک لګیا دي مفتي کرام ور باندې خپلو کې مشورې کوي ها په دې به وختونه وځي په کلار کښېنه ستا خپل قبر زما خپل قبر که اورې ورځپې او که نه اورې مه اوره مګر پریدي نه اخر هغه ورته وي چې ارام بیا هغې نه جنجال جوړ کړي همداسې کرکټ کې هم روزانه چې کله شروع شوي دي جنجالونه دي ملي بیرغ به وي او که نه به ملي بیرغ به وي انشاءالله دا مونږ سره واده شوې ده طالبان ورته ویلي چې بېغمه همدې ملي بیرغ سره تاسې لاړ شئ دویم ملي سرود چې دی هغه هم اتورایز شو هماغه تیر ملي سرود ګوره مونږ په دغه کې ویلي که نه چې او دا خبره چې چیرمن صاحب راته ویل عزالله فضلي چې ما طالبانو مشرانو سره شیر کړه چې ګورې دې کې الله اکبر دی الله اکبر چې نړۍ کې 1 بلیون خلک اوري نو د دې به څونه ثوابي دا څومره خوند کوي نو دا
سرود خو څه بد نه دی، د افغانستان قومونه پکې ذکر شوي دي او الله اکبر سره راغونډ شوي دي. نو الله اکبر باید لرې نسی، ځکه طالبان هم دا شی غواړي، موږ هم دا شی غواړو، موږ مسلمان ملت یو ټول. نو طالبانو هغه هم ورسره ومنله چې صحیح ده دغه دی ملي سرود دی کې رښتیا هم د الله اکبر هېڅ خبره نشته په نړیوال جام کې. نو آی سی سی داسې غوښتنه کړې هر یو بورډ نه چې تاسې ویډیو کلیپ جوړ کړئ چې ماشومان واړه ماشومان دا ملي سرود وایي. نو واړه ماشومان چې دا به ملي سرود د افغانستان یې انشاءالله، او دا ملي سرود چې دی بیا به په نړیوال جام کې تاسې اورئ. دې ځل ته نړیوال جام کې هغه سلسله نشته لکه مخکې به چې خالي انسټرومنټ دغه کاوه لګاوه، نو هغه ابه نه دې ځل ته به دغه غږي مطلب ماشومان به د ملي سرود یې او دا به انشاءالله موږ او تاسې اورو. نو دا دواړه کار وشو، کرکټ خرابېږي نه او نه موږ خرابېدو ته پرېږدو. دا موږ چې موږ او ستاسې او طالبانو منځ کې برج یو، همدې دپاره یو. موږ طالبان نه یو، مخکې هم ویلي طالب نه یو، نن خو طالب حکومت دی، هغه چې څوک طالب نه و هغه هم یې زه نن طالب یم، مګر موږ نه یو. موږ د دې افغانستان بچیو، اسلامي نظام موږ هم غوښته، دویم غوښته آزاد افغانستان موږ هم غوښته، دویم غوښته ودان افغانستان موږ هم غواړو، دویم غواړي. نو ځکه سره موږ ملګري یو او زموږ وفا چې ده افغانستان سره ده. نو انشاءالله د افغانستان کرکټ کې دا دواړه ښه شي نه وشو، ملي سرود او بیرغ. نوره که کومه مسله دغه هغه موږ مشرانو سره غږېدی شو پې چې تاسې خوشحالیږئ، ستاسې خوشحالۍ دپاره چې شریعت چې په اسلام خلاف کار نه، هېڅ مشکل نشته. طالبانو مشران داسې خلک نه دي مړه چې هغه همدغه شي نه بای شي نه او موږ هغه نور ته وي سره په یو غوږ به یې اورېده په بل به یې سته، مګر دلته انشاءالله اورېدل کېږي. بېغمه شئ، هر څه مشکل چې هره خبرې موږ ته را رسولی شي. دلته زه میسیجونه نه ګورم، زما پروفایل چې دی نجیب الله شینواری هغې ځای کې تاسې دغه کولی شي راته میسیج کولی شي. مګر سلام فقط نه، وعلیکم سلام د ایډوانس کې پورا ډیټیل خبره دې رالیږه چې هغه زه خلاص کم چې وګورم چې ځواب درکم. والسلام راولېږه، ما ته یو کس سلام دومره سلام راولېږي، زه ورته یم وعلیکم سلام ګرانه ښې طبیعت ته ښه دی جوړې، زه ورسره دام پکې اډ کم. نو سړی دا اوس شی شو فقط سلام. نو انشاءالله پورا پوښتنه رالیږئ. ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. آی پی ایل باندې دومره خبرې ځکه نه کوم، آی پی ایل هره ورځ میچونه مړه هره ورځ زموږ د لاسه دا لایو او دغه دومره نه کیږي. نو کوشش کوو چې لږ بریک پکې ورکو. نو آی پی ایل کې ما اول نه تاسو ته ویلي چنای سوپر کینګ، دغه کولکتا نایټ رایډر، ډیلی کیپیټل، دا درې ټیمونه چې دي دا به پلی آف ته وځي. څلورم دپاره چې دی آر سی بي، ممبئی انډینز، د دغې خلکو ترمنځ به ریسي، مګر موست لایکلی چې دی آر سی بي به دغه ته ورشي. نو دغه څلور ټیمونه زما په حساب باندې چې دی او فاینل ته به چنای سوپر کینګ وځي. په سیکنډ اینډ باندې ډیپینډ چې اندرې رسل فټي، چې اندرې رسل فټ نو بیا د کلکتا نایټ رایډر کار خراب دی، ځکه اندرې رسل میچ ویننګ پلیر دی، کی پلی آف میچونو کې ډیر پکار راځي او فاینل میچونو کې. نو انشاءالله دغه زما د آی پی ایل ټیمونه دي دا مرتوي او د کرکټ بورډ هم درته چې ټول مسلې هغه مرته دغه کړي انشاءالله هیڅ مشکل نشته. کرکټ خو بېغمه کرکټیانو چې څنګه زموږ او ستاسې کار شاید خوشحالي ده، دا چټي مړه چې خلک راټوب کې غمونه کرکټ راته په غم کې بېغمه شي. انشاءالله نړیوال جام ته به ټیم هم ښه ټیمي، دا چې کوم ټیم تاسې ګورئ دی کې به تغییر راځي. د افغانستان ستاسې د زموږ او ستاسې د خوښې ټیم به وي، ښه برابر جذبې سره ټیم به وي، ځکه زړو کې هغه جذبه نه وي، مګر چې ځوانان ورسره اډ کړي، ایکسپیرینس او پیشن یو ځای شي، نو انشاءالله موږ ټیمونو ته ماتې هم ورکولی شو او دا باید زموږ ګول وي. ځکه تیر ځل 2019 نړیوال جام کې موږ ډېر خراب پرفارمنس ورکوي، هغې زموږ هغه چې کوم ریپیوټیشن دی هغه ډیمیج که. دې ځل ته باید موږ T20 کې خپل ریپیوټیشن خم دی، خلک یې ولا دا ټیم آوټ سایډر ټیم دی، ډارک هورس دی په ریس کې، کېدی شي سیمی فاینل فاینل ته وځي. نو هغه په دې اساس باندې چې موږ که سی جذبې سره لوبه وکړه او موږ 140 رنزې وکړې نو انشاءالله باقي چې دی زموږ بالران کار جوړوي. نو ستاسې ټول د کتلو نه شیر کول نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه بیا به سره خبرې کوو. په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.